سلامونه وخت مو په خیر. ولسمشر غني د هیواد سیاسي او جهادي مشرانو او د ملي شورا د دواړو مجلسونو له رئیسانو سره کتلي دي. ارګوای په دغه کتنه کې د دښمن د هجوم پر وړاندې د ولسي پاڅونونو د چټک انسجام پیاوړتیا او تجهیز پریکړه وشوه. په قطر کې د افغان سولې په اړه دوه مهمې ناستې جوړیږي. د ملي پخلاینې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله په مشرۍ یو پلاوی په دغو ناستو کې د ګډون په موخه نن قطر ته لاړ. په تیرو 24 ساعتونو کې 509 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 140 تنه نور ټاپیان شوي دي. د ملي دفاع وزارت وایي دغه طالبان د هیواد په 14 ولایتونو کې وژل شوي او ټاپیان شوي دي. پاکستاني حکومت د پښتون سیاستوال محسن داوړ بانکي اکاونټونه کنګل کړي دي. محسن داوړ وایي پاکستان کې د ترهګرو خلاف غږ پورته کول دا ډول عکس العملونه لري او دی به له خپلې مبارزې په شا نشي. افغانان وایي چې نړیواله ټولنه دې په پاکستان بندیزونه ولګوي. په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستان پر ضد پیل شوي کمپاین کې سلګونه زره افغانانو برخه اخیستې او دغه هیواد د ترهګرۍ مرکز یاد کړی دی.